وړ لاسرسی په هوا میډیا ګروپ پورې تړلی دی. هر نوی خبر له هوا سره. سلامونه جوړ په خیر. د شپې 10 بجې شوې. زه جنت یم او د خپل ټیکنیکل همکار عزیز حیدري په ملتیا د دغه ساعت مهم خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. امریکا او ملګرو ملتونو افغانانو سره د انساني اړتیاو په تړاو خبرې کړې دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتیریش سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دواړو لورو د افغانانو د بشري اړتیاو په اړه خبرې کړې دي. بلخواته بیا مسؤلین وایي له ایران څخه په تیره یوه میاشت کې له 27,000 زیات افغان کډوال بیرته هیواد ته راستنه شوي. د نیمروز د کډوالو چارو ریاست مسؤلینو په خبره د سلواغې میاشتې له لومړۍ تر 13مې پورې له ایران 27,000 او 103 افغان کډوال بیرته هیواد ته راستنه شوي. دغه راز زیاتوي چې په دغه موده کې شاوخوا 55 جسدونه هم له یاد هیواده راوړل شوي دي. مالیې وزارت وایي د ډبرو سکرو صادراتو په ګمرکي عوایدو کې زیاتوالی راغلی. دغه وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د روان 1401 کال په لومړیو 10 میاشتو کې له هیواده 2.1 میلیونه ټنه د ډبرو سکره صادر شوي چې له دارکه 12 میلیارده او 808 میلیونه افغانۍ ګمرکي محصول راټول شوی دی. او وروستی بهرنی خبر. د آلمان صدر اعظم اولاف شولز د یو رسمي سفر په ترڅ کې هند ته رسیدلی. د رسنیو د راپورونو له مخې نوموړی به د خپل هندي سیال نریندرا مودي سره د دواړو هیوادونو اړیکو او د اوکراین جګړې په اړه خبرې وکړي. شولز ویلي چې هند او آلمان ډېرې ښې اړیکې لري او غواړي چې دا اړیکې لا ژورې کړي. 10 بجې او 4 دقیقې شوې. لنډ خبري ساعت مو پای ته ورسید. ښه وخت. موږ مو د خپلې خبري ډلې په مرسته ژر او د باوري سرچینو پر مټ له هر چا وړاندې او دقیق خبروي. د هوا رادیو خبري ساعتونه واورئ.